د خزي متعلق تپوس په د خاون نظر پخپل کوم دا حساب به ز پخپل خاون نه به د خزي حساب رب العالمین وي ز پخپل سب خیال د ملګری سره د سړی 2 کال تیر شي کلس کالم سره چا سره مرګتیا و په دې لس کال کې خو بستا دغه سره یو کال یو زی تیر شي لس واړه خو نه تیر کنه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړی تیریږي ګورې د بیبي سره تیریږي نو چې ستا سره 50 سال تیر کی بیبي کنه او قیامت کې درته الله وایي چې مال د 50 کالو حساب نه تا دا 50 کال څنګه ژوند تیر کړو څه جواب بس ورکو چې د 50 کالو حساب را نه په یو ځای وواړي او دې ظالم بینه پریدي او نه به خزه معلق ای پکور کی ساتي نه خزه او نه پریدي استانه به الله تفوس کوي کنه ته به خدای له ورزي کنه چې درته وایي چې 20 سال تا دا خزه پکور کی معلقه ساتلی و بندا نه دی خزه کول او نه دی پرې خودلا مال د دې شلو کالو حساب را څه جواب باندې شلو کال چې الله تیرې په یو ځای ته دا څومره ګران کار دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کړئ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کس ورته وی په سفر وتلی وم د کوره ډېره مودله وی دومره غیرتي یمه چې کور ته رالمه نو بیبي رانه تپوس نه شو کولی چې ته چېرته بچو تپوس نه شو کولی ما نه ښځه تپوس نه شي کولی چې چېرته اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نو زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردۍ قابل نو چې سبق داسې عالم ورته وای نن د زما په مخ کې دا خوې ذکر خو بیا چرته دا ذکر نه کوي په دې خوې بیا فخر ونه ورته وی دا د زناور خوې د زما په مخ کې بیا ونه وی چې زناور د بار نه رادند شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغې سکونه چقي چرته دا خوې دې ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلې وې بچو را منډي کړې وې کبو چرته تلې بچی دې اوږې ته ختلې وې باجانه چرته تلې وې ته خو نوې دا دومره ورځې نوې بیبي راغلې وې چرته تلې وې ته ولې نوې تا ته مونږ نه یادېدل تا ولې ته چرته تلې وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چرته تلې وې دا د انسان خوی وې دا بیا زما په مخ کی چرته ذکر نو نبی علیہ السلام وی دا خسړې نه دیخا چې په بار خيو د خپل بیبي سره ترس چلیږي دا خسړې نه دا خسړې توپ دی الله ته نه دی قبول تعالی چې کله خسړې توبونه الله تلی کنا چې د اخلاق څنګه نوړمبه بدل د بیبي سره خسړې توپ څومره واول بدل دا پته دا بار بدل رستو طریقه چې د خلقو سره څنګه فلاحي کارونه څومره کړیو دا ورستو تلل شي د ټولو نړمبه بدل د بیبي سره خسړی توپ دا تلل شي چې د بیبي سره خسړی توپ دا باول پتل کې بدل لدا چې د 50 سال ژوند درلوتلی او تا 50 سال د بیبي ته سپک کته دا بیبي په چر دیوالای دند نه تبار ګرځي ماسختن راشده بیبي وی ایبا ماسختن مراشي ما سره بخوږي خبري ایبا زما یو اسرشته او چې ماسختن راشي او دی ور سره خبري او د لاس نه خواړس کوم نه کیا سیدا بیبي تا نه به خدای ورسته پوس کوي کنه ته به د خدای مخې لورځي کنه د دینه بل غړ ظلم شته ظلم دی دا چې هغه الله ستاسو تابع کړی دا او تاغي تسبب ګوري او په سم خلو سره خبري نه او دا ستا په نکاح کې دا تا ته تړل شوی دا تا ته په کور کې نه ته ولې د دې سره خراب او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات ټیم راغی زمونږ د ټولو آقا د ټولو انبیو امام چې د وفات ټیم راغی بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی سره زما په غیږ کې پروت چې لاس پیلون کو دې سبه په دې تدبیر اخ خدای زه د ځنکدن د سختو نه امان غواړم خدای ما
خدای ماته اسانه کی وی لاس پې راغسته لونده و به داسې به یې په مخ راغلو مونږ ته لا دا چپې پاتې دي ښه مونږ ته لا دا چپه پاتې ده خدای چې په څه حال به م زنکدنې او څه سخته وی دا روح به څنګه وځي خدای په کومه طریقه وی دا روح به رانه څنګه خیږي نو داسې به یې لاس لونکو په اوبو کې داسې به یې په ځان راغلو خدایه ما ته دا چپې لږې اسانې کې خدایه او وی سر یې زما په غیږ کې پروت و د نبی علیه السلام دې کې یو سبق هم دې ښځو ته ورکوي ښه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د قرآن حافظ وا عالم وا فقیه وا عالم وا حافظ وا فقیه وا خو زنانو توایو چې حافظ وا عالم وا فقیه وا خو د خاون اطاعت څنګه کړی وي پیغمبر مې د خپلې غیږې نه رخصت کړی ښه نو حفظ دې منم علم دې منم زنانه فقاهت دې منم خدا ارس دې د خاون د خدمت نه پس منم ښه دا ارس به دې اله پیدا نه کړي چې د خاون خدمت ورسره وي ځکه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څومره اوچته بیبي ده نبی علیه السلام ورته بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته دومره بختوره یې که نه دومره الله ته خوښې چې زه تا سره یو کمبل کې یم د جبریل امین ماله وحی راوړي او کله ناکله راته جبریل امین وایي بیبي عایشې ته ووایه بیبي عایشې ته زما سلام ووایه زه اینم او دامن بیبي عایشې ته مې سلام ووایه دومره مبارک او قیمتي او دینداره بیبي خو پیغمبر مې ګورې د خپلې غیږې نه لیږلی دی ښه زنکدن یې زما غیږ کې تېر کړی بیبیانو زنکدن وی زما ستاسو آقا ستاسو پیغمبر د مؤمنانو مور وایي ما د خپل غیږ نه رخصت کړی دی چې ته نو زما غیږ وه وی نمبر زما و کور زما و غیږ زما وه او لاړې مې هم شریکې شوې ورسره نمبر زما کور زما غیږ زما لاړې زما چې د دواړو جهانو سردار مې رخصت کو ما د خپلې غیږ نه لیږلی دی ښه د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه چې کومه ښځه مړه شوله او خاوند ترې نه راځو نبی علیه السلام فرمایي دخلت الجنه دا جنت ته لاړه دا جنت ته لاړه بیبیانو منځ به وړئ روجې به وړئ زکات به وړئ ذکر به وړئ درود شریف به وړئ خو د دې سره به د خاوند رضا وړئ ګورئ که د خاوند رضا نه وه نو دا هر څه به یې خو ګورئ کار به م ګران ي هلته به م پاس کېده ګرانې نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام رخصتېدو ما وی دی به څه کلمات اخري وي نبی علیه السلام سره خو غم د امت و د ټول امت داسې مشفق پیغمبر چې رخصتېده ما وله د خولې نه واورېدل چې اسوله بیبي عایشې زما امت په خبر کوي چې اسوله چې ستاسو آقا د دنیا نه تو نبی علیه السلام د دنیا نه تو نو تاسو ته یې وی چې اسوله د منځ به اهتمام کوئ منځ به نه پرېږدئ منځ به نه پرېږدئ د دوو صحابو په تکیه نبی علیه السلام مانځله راغلی دی ښه چې کله بیمار شو یو طرف ته په یو تکیه او بل طرف ته په او خپې به یې داسې په ډاګه